ګرانو کتونکو ته یو داسې کهاني ده په دنیا کې چې خلک څومره مړه شوي وي زر کاله مخکې هغه واپس ژوندي شي او د دنیا ته راشي چې د دې به په دې دنیا څه اثر پرېوځي. راځئ دا کهاني د شروع نه وګورو. د کهاني په شروعات کې موږ ته وړوکی غونته ټاون وښیي. په هغې کې یو ټینیجر هلک وي چې د ده بوای نوم وي. دی د قبرستان خوا ته تېرېږي، ده باندې د ژړا اواز ولګي. دی چې مخامخ وګوري د قبر خواته یو جنۍ وي چې دا بالکل په خاورو کې لت پت شوي او د دې څه کپړې نه وي. دا هلک دی د جنۍ ویډیو جوړوي خو دا هلک ډېر زیات یېرېږي، د دې جنۍ خواته نه ځي. دی چې وګوري په لږ ساعت کې د دې قبرستان نه نور خلک هم راوځي او په دغه ځای کې قبرستان کې ناست وي. په دې کې د پولیس ته فون نشي چې داسې په قبرستان کې څه عجیبه اوازونه راځي. په دغه ځای کې د جیمز په نوم یو پولیس نږدې وي. نو دا مشر دی جیمز ته ووایي ته قبرستان ته لاړ شه. جیمز چې کله قبرستان ته راشي دی په دې ټارچ باندې یو جنۍ ویني، د جنۍ کپړې نه وي. دا جنۍ د یېرې د وجې هېڅ هم نشي ویلی. جیمز چې په دې قبرستان کې چارو طرف ته وګوري په دغه ځای کې دنیا خلک نور وي. دی زر زر میډیکل هسپتال ته ټلیفون وکړي چې دې ځای کې قبرستان کې دنیا داسې خلک دي او د چا په جسم کپړې نشته او څوک خبرې نشي کولی. په دغه ځای کې ډر علي شاه په نوم یو جنۍ وي چې هغه راشي ګاډی راولي او هغه دا ټول قبرستان کې چې دا څومره کسان وي دا ټول څادرې چاپېره کړي او ګاډي ته یو یو په طریقه خیجي او دا خلک هم په خاموشۍ سره د ګاډي ته ورخیجي. دا په دغه ټاون کې یو فیسیلیټي لیب وي، دا هغې ته بوځي. دا یو وړوکی غونته ټاون وي خو په دې کې صرف یو کس پاتې شي چې هغه چا نه لیدلی او بوای هم په دغه ځای کې انتظار کوي. دی په سیکل سره پټ ولاړ وي. دی چې وګوري دا یو کس د قبرستان نه راوځي او په دې ټاون کې ګرځي. بل طرف ته ډاکټر علي شاه دا ټول راولي سلخانې ته او دا ټول ولمبوي او ردو میډیکل چیک اپ وکړي چې وګوري دا ټول بالکل صحیح وي، یعنی چا باندې څه زخم نه وي او نه په چا څه بل څه اثرات وي. او دې ترتونه تپوسونه کوي خو په دې کې یو جنۍ وښیي چې ولمبي د دې سره یو ګوتې وي، په ګوتې باندې کیټي نوم لیکلی. دا پوه شي چې زما نوم کیټي دی. په دې ځای کې د کارلو په نوم هلک وي، دته د انګلیس ژبه نه ورځي. دی د قضیې نه تښتي خو انسپکټر جیم په ده پسې راشي او دی شانت کې دته وایي چې ته د دې ځای نه مزه تا ته څه نقصان نه کېږي. دته خپل یو زوړ فلیش بیک رایاد چې دی د چا نه منډې والي او په ده پسې شاته څوک لګېدلی او دی د دې جیم سره واپس دی میډیکل لیب ته لاړ شي. جیم چې دننه راشي دی چې دا جنۍ وګوري دا کیټي د ده ښځه وي. دی د دې خواته راشي او په دې باندې لاس کېږدي. دی ډېر زیات پریشانه شي چې دا خو د نن نه 2 کاله مخکې مړه شوې وه او آخر دا څنګه ژوندی شوه. دا ډاکټر علي شاه درته وایي چې دا ته څه ګپ لګی. دی ورته وایي چې زه رښتیا وایم دا زما ښځه کیټي ده او د ده سره د دې خپل ښځې یو تصویر هم په بټوه کې وي. دی د ډاکټرې ته دا تصویر وښیي او بل طرف ته د دې په ښځې باندې په لاس باندې یو نشان وي. دی ورته هغه نشان هم وښیي چې زما د ښځې په لاس باندې دغه نشان و، یعنی دا خو زما ښځه ده، دا څنګه ژوندی شوه. دی ډېر زیات په حیرت کې او په پریشانۍ کې. هغه بوډا سړی کم چې په قبرستان کې پاتې شوی دی په دې ښار کې ګرځي. دته داسې محسوس شي چې دا هلک زما پیچه کوي. دی هلک ته وایي چې ته څوک یې او زما پیچه ولې کوې. د هلک ورته ووایي چې ته ما لیدلی وې چې ته د قبر نه راپاڅېدې او ته د قبرستان نه راوتی وې. په دې ځای کې د بوډا ته خپل نوم رایاد شي. دی درته ووایي چې زما پیټریک نوم دی او دې هلک ته ووایي چې ته ماله دا کپړې واخله. د هلک ورته ووایي چې زه خو ځمه کور ته. دی ورته ووایي چې ته زما نه کور ته نشې تللی، ته دا ماله کپړې واخله. بل طرف ته د انسپکټر چې کوم دی د دې خپلې ښځې ډیډ سرټیفیکټ راوباسي. په هغې کې هم لیکلي چې د دا کیټي ښځه چې کومه ده دا د نن نه 2 کاله مخکې مړه شوې ده. په دې ځای کې دا کیټ دی. جیم ته وایي ته دروغ وایې چې زه نه یم مړه شوی. جیم دا د ځان سره بوځي هغې قبرستان ته. په هغې کې په قبر باندې کیټ نوم لیکلی او دا قبر چې دی وګوري په دې کې داسې محسوس شي لکه د دې نه چې څوک انسان راپاڅېدلی. کیټ چې دا وګوري دا درته وایي چې ما لږ یوازې پرېږده چې زه لږ سکون محسوس کړم. په دې کې د دې جیم ملګری ویک راشي. دی د ویب ورته وایي چې دا څه دی. جیم درته صحیح خبره ونه کړي چې داسې د قبرونو نه خلک راپاڅېدلي. د هغې مین ریزن دا دی چې په دې کې رده ښځه هم وي او بیا به پې خلک ایکسپریمنټ کوي. دی دغې ډاکټرې ته هم ټلیفون وکړي چې ته د دې مړو په باره کې چاته مه وایه، ولې چې زموږ دا ټاون ډېر وړوکی دی او د دې په باره کې که چېرې تا چاته ووایي نو بیا به خلک په ده باندې ایکسپریمنټ کوي. بل طرف ته په دې کلي کې چې دا څومره خلک مړه شوي وي دا ډاکټره د دوی ججمنټ او انکوایري شروع کړي
او دا چې څومره خلک وي دوی ته لږ لږ یاداشت راشي چې مونږ څنګه مړه شوي او په کوم ځای کې مړه شوي. دلته جیم په دې کیټ پسې راشي، له دې سره خبرې کوي، دې ته وایي چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ته واپس رالې. بل طرف ته هغه بو چې کوم دی هغه هغې بوډا له کپړې مپړې والي، دا بوډا په دغه ځایونو کې ګرځي خو ده ته د یاداشت نه راځي. دی روډ ته بهر راوځي، په دغه ځای کې بو چې وګوري د ده اسټیچو وي، یعنې دا کوم بوډا چې دی ډېر دننه 1.5 کاله مخکې د دې ټاون مییر و. دی چې دا واوري دی ډېر زیات اریان شي چې د نن نه 150 سال مخکې زه مییر وم. بل طرف ته ډاکټر الیشا او جیمز او دا کیټ دوی یو بل سره میټینګ کوي چې موږ څنګه د دنیا نه د دوی د آیډنټیټي پټه کړو چې دنیا ته د په باره کې پته نه لګي. او په دغه ځای کې دا بل هلک چې کوم وي ایټالین دی د دغه ځای نه د تښتېدو کوشش کوي چې زه د دې ځای نه وتښتم. د جیک دا بل ملګری پولیس والا دی راټینګ کړي ولې چې دی په دې ټاون کې پیلې ځل لیدلی شوي دی. دا مطلب وي چې دی چور دی. دی په تاڼه کې بند کې په دې ځای کې د ایټالین ته خپل یاداشت راشي، یعنې د نن نه 100 کاله مخکې دی د وار نه تښتېدلی، یعنې د جنګ نه. او دې ټاون ته چې راغی پولیسو دی په جیل کې د ده د رور سره بند کړو. د رور په دغه ځای کې مړ شوی و. په دې ځای کې جیم راشي او دی د ایټالین هلک راوباسي او واپس یې هسپتال ته ویسي. خو خوشقسمتي د دوی دا وي په دغه ځای کې یوه جنۍ وي چې دی له ایټالین ژبه ورځي. دا د جون دا ټولې خبرې ټرانسلیټ کړي او دوی ته ووایي چې د نن نه 100 کاله مخکې چې کوم جنګ شوی او په هغې کې زه او زما ورور راتښتېدلی و، زموږ کور چې کوم دی هغه د دې ټاون سره دی. دا جیم دی په ګاډۍ کې کښېنی د ده د کور طرف ته ځي. خو ده چې څنګه برج ته راورسي د دې په دغه ځای کې د دې هلک د سترګو نه وینې روانې شي او دی ډېر په تکلیف کې چغې کوي. دی چې د پول دا څنګه بله ایسه کراس کړي، یعنې پول نه هغه طرف ته په دغه ځای کې د هلک دوړه شي، یعنې د ده نه خاوره جوړه شي. او جیم چې دا نظاره وګوري دی ډېر زیات پریشانه شي. دی د ده دا خاوره راټوله کړي او ډاکټر الیشا یې راوړي چې داسې د څنګه پول پار کړو د هغې سره د دې هلک نه شکې جوړې شوې او مړ شو. بل طرف ته دی د خپل ښځې سره ناست وي. د ده ښځه وایي چې ما ته خپل ټول یاداشت واپس راغی او زه چې ځو موږ خپل هغه زوړ کور ته لاړ شو. خو په دې ځای کې جیم درته وایي چې اوس لا فلحال ضرورت نشته، ته د دې میډیکل لیب نه مه وځه ولې چې دا ستا دپاره خطره کیدی شي. اصل کې د جیم مقصد دا وي جیم بل واده کړی وي او ته چې کومې جنۍ سره واده کړي دا د دې کیټ بیسټ فرینډ وي، د دې سارا نوم وي. دا د دې ښځې ملګري وه چې کله د ښځه مړه شوه د هغې نه بعد د دې جنۍ سره واده وشو او دی دا نه غواړي چې کیټ ته د دې په باره کې پته ولګي که نه د هغې په اړه به څه تېرېږي. دلته کې د دې ټاون سره یو بل کس د قبر نه راوځي او د د قبر سره څه تخته مخته هم نه وي چې په کوم یې د ده نوم لیکلی. جیم ته ډېر زر پته ولګي چې په ټاون کې یو داسې کس ګرځي چې هغه د خاورو ډک دی او جیم د ده په تلاش کې راوځي. او جیم ته پته وه چې دی به هم د نورو په شانتې مړ ژوندی شوی. جیم د ده په تلاش کې راوځي خو دی د نورو په اولټ دی لږ غوسهناک وي. دی جیم له دې کور کې او د قضیې نه تښتي خو جیم دی راټینګ کړي او دغې میډیکل لیب ته دی راولي. بل طرف ته په دې کې یو جنۍ وي چې ردی په دې خپې کې ډېر خطرناک زخم جوړ شي او که چېرې دا د ښار غټ هسپتال ته بونتله نو دا زخم په ډېر زیات نقصان وکړي. دلته کې جیم دا هلک راولي او بل طرف ته جیم دغه کم چې بیمار وي دا بوځي د ښار غټ هسپتال ته. خو جیم چې کله هغې پل ته راورسي چې په کوم پل کې بل هلک مړ شوی نو د دې دوو چې کوم بیماریان وي د دوی حالات ډېر سخت خراب شي، یعنې دونه وینه بهیږي. جیم دا گاډی زر واپس کی او د پل نه شاته راشي. دی چې د پل نه شاته راشي نو دا نور سم شي، یعنی دوی چې دا پل کو چرته پار کو نو دا دوه به هم مړه شوي وو. د دې د وجې جیم دا گاډی پر عوض کې واپس زر راولي او د ټاون په بوټرۍ کې رادننه شي چې د دې ټاون نه څوک هم بار وځي، یعنی دا کم کسان چې مړه ژوندي شوي دي که کم د دې باونډرۍ نه بار ووت نو هغه به هم د هلک په شانتې مړ شي. بل طرف ته موږ ته هغه میر وښیي چې هغه د دې باو سره دوستانه جوړه شوې. دې باو ته ووایي چې د نن 150 کاله مخکې زه د دې ټاون میر وم او ما به غریبانان لوټ کول، د خلکو نه به مې پیسې به بانه اخیستې او ځان له به مې عیاشانې په دغه پیسو کولې. خو دی وایي چې زه به اوس د دې ټاون چې زما چې کوم کور دی زه به هغې ته ځم، په هغه کې زما څه ډېر ضروري کاغذات دي. بل طرف ته دا کیټ او ردې سره یو جنۍ وي. دا قبرستان ته راشي، د جنۍ ته رایاد چې زما ماریا نوم و او زه چې کله مړه شوم نو زما سره زما لور هم مړه شوه، خو زما لور ولې راپانڅېده. بل طرف ته کیټ دا خپل کور ته بوځي، زوړ کور ته. دا چې کله راننوځي د کور ته چې وګوري د دې هم په هغه تصویر نظر شي چې زما خاوند خو بل واده کړلی او زما د ملګري سره کړلی.
او په دقیقه کې په دو باندې بار आवाज ولګي، یعنی د دې غږ سهیلی چې کومه ده هغه د کور ته راشي سامان راوړي، او دا ځل د دې ماریا سره په شاته ګیټ باندې د قضیې نه وځي او دا راشي جیم ته ووایي چې تا داسې زما د مرګ نه بعد بل واده کړی. جیم ورته وایي چې او ما څه کړی وی، دا ورته وایي چې زه خو خودکشي کوم. دا د پل نه هغه طرف ته ځي، خو جیم دا رکاو کی او دا پوزي واپس هغه میډیکل لیب ته. په دې ځای کې دا جیم ډاکټر الیشا ته ووایي چې موږ دا کسان سیف ځای ته رسول پکار دی، د دې یو پام اوسي دا ټول مړه چې کم وي، یعنی کم چې ژوندي شوي دي واپس قضیې ته راولي. بل طرف ته موږ ته هغه پولیس وښایي کم نه چې جیم ار سره پټ کړی دی چې کله کور ته ځي دا اکسیډنټ وشي او دی په دقیقه ګاډه کې مړ شي، خو لږ ساعت بعد دی واپس را ژوندی شي او دی ډېر زیات اریانه شي چې اخر دا څه ماجره ده، او دی ډېر زر پوه شي چې زه سبل یو دنیا ته رالمه، او دی پوه شي چې زما په شانتې نور کسان هم ژوندي شو دي او هغه به هم په دې ټاون کې لازمي وي. د دې ځای نه دا پولیس والا د ځان په شان د نور